ملګرو زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ګرانو ملګرو پر همدغه ویډیو کې درخوایم چې تاسو به پایفول کې دویم اکاونټ څنګه جوړوئ. ملګرو ویډیو سکیپ کوئ. ما ویډیو ډیرو کسانو پوښتنه کړې وه چې دا ډول موږ ته ویډیو راوړه، نو تاسو دا حتما په کار راتلی شي ځکه چې تاسو غواړئ چې یو اکاونټ نه دوه اکاونټ پر مخ بوځئ، نو تاسو پکې دویم اکاونټ څه ډول جوړوئ درته ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ ښایم. ملګرو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. مخکې د دې چې پر ویډیو باندې پیل وکړم زما چینل که نه وي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ته درسره لایک هم ورکړئ. کومه پوښتنه لرئ په کمنټس کې راته ویلی شئ او بله همدغه پوښتنه کولی شئ چې بله د څه شي باره کې درته ویډیو راوړم. سمپل تاسو ووایئ چې زه د څه شي باره کې درته ویډیو راوړم، درته همغه ډول ویډیو راوړم چې شي کې چې تاسو ستونزه لرئ. صحیح ده ملګرو؟ تاسو به راشئ د سیټینګ علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده؟ کله چې دغه سیټینګ علامه باندې تاسو کلیک وکړو دلته تاسو لږ لاندې لاړ شئ. همدغه اپلیکیشن هر څه ما درته تشریح کړی دی په بله ویډیو کې. که تاسو نوي زده زما د همدغه اکاونټ باندې کلیک وکړئ، لاندې لږ لاړ شئ، ټولې ویډیوګانې مې پکې اپلوډ کړی دی، هم د اکاونټ جوړولو، هم د دې سیټینګونو او د مونیټایز کولو، یعنی عکسونه پر یو ته خیجولو او د دې په ډېر سیسټمونه مې درته راوړي دي. نو ملګرو تاسو بیا راشئ دلته به د لاندې راځي کې سیګن آف لیکلی دی، پر همدغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر همدغه کلیک وکړو دلته بیا تاسو د سیګن آف بټن باندې بیا کلیک وکړئ. دې اکاونټ څخه مونږ ایمه ختم شونه او خالي به ورڅخه واوځو، دویم ورته بیا هم جوړولی شو. هغه طریقه زه درته ښایم. تاسو به دغه سیګن آف کړئ، دلته جاین وای فول دویم ورته بیا به اکاونټ جوړ کړئ. صحیح ده ملګرو؟ کله چې بیا اکاونټ جوړ کړئ بیا تاسو خپله ډیټا ورکړئ. صحیح ده؟ په هماغه ډیټا به تاسو نه ورکړئ لکه بل اکاونټ ته مې چې ورکړی، بلکې ما 2015 ورکړی و، دا کې 2006 ورکوم. صحیح ده؟ او 2006 په دغه ځای کې ورکوم. ښه بیا به تاسو ملګرو کریټ بټن باندې کلیک وکړئ، کنټینیو بټن به یې کړئ. دلته ملګرو تاسو یو ګوګل ورته انتخاب کړئ، هغه جیمیل به تاسو ورکړئ چې تاسو نوی یعنې دویم جیمیل به نه ورکړئ. ما اول ورته دغه جیمیل ورکړی، دې ته اوس د بل جیمیل لاندې جیمیل ورکوم. صحیح ده؟ تاسو به داسې موبایل نشته چې پکې 3-4 جیمیلونه وي پکې، او که چېرته نه لرئ دویم اکاونټ ورته د لاندې ځای کې کته کېږي داسې کې دویم جیمیل ورته جوړ کړئ. نو زه به دغه جیمیل ورته کنټیکټ کړم او ور به یې کړم، دویم جیمیل به ورکړم، همغه جیمیل نه ورته ورکوم ځکه چې بیا ماته همغه اکاونټ راخلاصېږي. نو دلته به لږ ورته منتظر شئ. نو ملګرو ډېرو کسان دا پوښتنه کوله چې کله چې دوی اکاونټ جوړوي پر همدغه ځای کې مشکل لري. داسې کې ما درته ویلي وو چې دې څخه به تاسو ایمه کلیر کوئ. بیا یعنې ګورئ ملګرو ما څومره انتظار چې ورته وکړو نه حقیقت تاسو به راشئ د لاندې بټن باندې به کلیک وکړئ، یعنې تاسو به څه وکړئ دغه به کلیر کړئ، ختم به یې کړئ. بیا به راشئ وایپول به بیا راخلاص کړئ. صحیح ده ملګرو؟ کله چې وایپول بیا راخلاص کړو بیا به جیمیل پکې لګین شوی. ملګرو تاسو کتلی شئ ماته ډایرکټ همدا ډول صفحه راخلاصه شوه. ډېر کسان وایي چې موږ ته اکاونټ نه راخلاصېږي، مشکل په دغه ځای کې وي. نو ملګرو دا ځای نه تاسو خپل به وي ځکه چې تاسو به یو اکاونټ جوړ کړئ، داسې کې به خپل نیم ورکړئ، زر نیم به ورکړئ، عکس به ورته واخلئ، ډن به یې کړئ. صحیح ده ملګرو؟ نو ملګرو په دغه ځای کې خپله هم تاسو ښه پوهېږئ چې تاسو به دلته یو څو دنې ورته انتخاب کړئ. ما دلته موږ ته کریټ بټن ورکړئ، همدغه د کنټینیو بټن یې ورکړو. تاسو نور هم ورته انتخابولی شئ. صحیح ده ملګرو؟ یا ورته ښه ډېر انتخاب کړئ، خو دغه ولته بیا هم درته راځي. دا هغه ګروپونه دي، یعنې هغه دي چې تاسو پکې پوسټونه کوئ. کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړو دا هغه ګروپونه د ګروپونو څخه یو پوسټ وکړئ. صحیح ده؟ زه دلته یو ګروپ دی هغه څخه زه پوسټ کوم چې هغه ګروپ به چېرته وي. ښه سمپل یې دې ځای څخه پوسټ کوم، دلته به تاسو یو پوسټ وکړئ. نو دغه دی اوس چې ما کوم اکاونټ جوړ کړو هغه همدغه دی ملګرو، اکاونټ هم پکې جوړ کړو. نو ملګرو تاسو په پخواني اکاونټ ته بیا څنګه وړئ، یعنې اول اکاونټ ته بیا څنګه وړئ شو، بیا تاسو سیټینګ علامه باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته پورې دغه اپډیټ ورپکې نه دی راغلی چې دلته موږ ته څه لیکلي د لاندې ځای کې، یعنې ډېر کسان نه دي دویم اکاونټونه یې نه دي جوړ کړي چې دوی ورباندې سبمیټ یعنې دویم اکاونټ ته وړي. دلته بیا تاسو همدغه چل کوئ، لاګین آوټ یې کړئ. کله مې سیګن آوټ کې یا لاګین آوټ به ترتلی کې یا سیګن آوټ، بیا به سیګن آوټ بټن باندې کلیک وکړئ. همدلته به دا تاریخ کوم فرق نه کوي. صحیح ده ملګرو؟ خو ما ځای ورته لږ داسې نږدې کړئ چې تاسو ته دومره لږه اندازه کې وي. صحیح ده؟ نو تاریخ کوم فرق نه کوي. بیا به کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به همغه ایمیل ورکړئ لکه تا چې پخواني ایمیل ورکړی و هغه ایمیل ورکړئ یا دویم ایمیل. او که څوک دویم ایمیل نه لري پر همدغه ایمیل دویم اکاونټ جوړېږي، خو بیا درڅخه دلته پاسورډ هر څه بیا به دقیق ورکوي له کوم ایمیل چې دی دغه زیږېدو نېټه ده بیا ورته دقیق ورکوي. زه اوس دغه ایمیل ورکوم، ماته به هغه خپل اکاونټ راخلاصي، دلته ورڅخه وځئ ما دلته ډایرکټ درته راخلاصېږي. صحیح ده؟ اوس به دا ځای کلیر کوئ. نه ګورئ اوس ماته ډایرکټ راخلاصېږي. تاسو کتلی شئ زه خپل د سیټینګ ته راوړم، دا ما خپل اصلي اکاونټ دا مې دویم اکاونټ جوړ کړو. صحیح ده؟ نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په پایپول کې دویم اکاونټ جوړ کړئ. همدغه کې تاسو اولنی اکاونټ جوړوئ په دغه به کلیر کوئ، بېرته ورته ننوځئ. خو که چېرې سیګن آوټ بټن باندې کلیک وکړئ نو خپل ایمیل ورکړئ ډایرکټ ورته لګین شئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په پایپول کې دویم اکاونټ جوړ کړئ. نو ملګرو که چېرې دومره غوښتنه پکې لرئ ماته کمنټس وکړئ چې زه درته طریقې راوړم. ملګرو دغه آی ډي زما د دغه آی ډي باندې تاسو سرچ وکړئ، دغه ما هم در سره فالو کړئ. هغه کسان چې زه یې فالو کړی یم ټول مې را سره فالو کړي دي. ریحان کینګ په نوم و، همدغه تاسو دا سرچ کې ورکړئ، دغه ځای ته به راشئ، بیا به پر همدغه ځای باندې کلیک وکړئ، پلس نشان باندې به کلیک وکړئ.
کله چې پلس نشان باندې کلیک وکړو دلته به سرچ کې تاسو ورته ولیکئ. صحیح ده ملګرو، سرچ کې به تاسو هغه کسان چې غواړئ چې فالو یې کړئ، لکه تاسو به سرچ کې دلته نوم ورته ولیکئ ریحان، اخر کې به ورته ورکړئ. نو زما آی ډي به درته راوړي ځکه دا خو زما آی ډي ده ځکه یې درته رااړوي. نو دا طریقه تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ جوړ کړئ. ملګرو آیا غواړئ چې زه درته بله ویډیو دې لپاره راکړم چې تاسو خپل ملګرو سره څنګه میسیجونه کولی شئ لکه ما چې دغو کسانو سره میسیجونه کړي دا ډول اکاونټ جوړ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو بله ویډیو دې طرف برکې درته راوړم، تاسو کمنټ وکړئ. مننه.